سلامونه او نیکې هیلې د کرکټ مینوالو په هند کې د کرکټ د لوی تجارتي لیګ IPL سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو لومړۍ ورځ تمامه شوه. د افغانستان د کرکټ لپاره د افغانستان د کرکټ مینوالو لپاره پکې ښه خبر دا و چې د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې ځوان ورو توپ اچوونکی نور احمد لکنوال په دغه لیګ کې واخیستل شو. د ګجرات ټایټن لوبډلې واخیسته چې هغه د راشد خان هم په دغه لوبډله کې لوبیږي. نور احمد لکنوال په 10 لکو هندیو روپیو واخیستل شو، یا په بله وینا دومره حق و زحمه به ورکول کېږي لکنوال ته چې هغه په دغه لیګ کې ولوبیږي. غواړم په د IPL په ځینو مسایلو باندې چې ځینو مینوالو معلومات غوښتي وو هغه اړه لږ وغږیږم. کوم لوبغاړی چې په دغه لیګ کې اخیستل کېږي، مثلا لکنوال په 10 لکو هندي روپیو واخیستل شو، دغه 10 لکه مکملې دوی ته نه ورکول کېږي، مکملې دا پیسې لکنوال ته نه ورکول کېږي. د دې د 18 نه تر 20% پورې د هند حکومت مالیه اخلي. د 15 نه تر 8% پورې د لوبغاړو استازي یا اجنټان اخلي چې هغه د دوی د ایمیلونو تبادله کوي، اسناد ورته جوړوي، دا ټولې مسلې تنظیموي او بیا کارونه یې مخې ته وړي، هغه اخلي. په دې معنا چې 10% یې ځي، پاتې 80% بیا لوبغاړو ته ورکول کېږي. لوبغاړو ته بیا دا پیسې څنګه ورکول کېږي؟ په 3 قسطونو کې ورکول کېږي. یو قسط یې د لوبو تر پیلېدو مخکې ورکول کېږي، یوه بله برخه یې د لوبو په مهال ورکول کېږي، او پاتې برخه یې د لوبو نه وروسته ورکول کېږي. یعنې په یو وارې لوبغاړو ته نه ورکول کېږي، او دا د دوی اکاونټونو ته په رسمي شکل سره دا پیسې انتقالیږي. البته د کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ ځینو چارواکو راته ویلي وو چې په تیرو سیزونونو کې کم افغان لوبغاړي چې هلته لوبېده په IPL کې، د هر افغان لوبغاړي په سر به IPL ادارې یا د هند کرکټ بورډ به د افغانستان کرکټ بورډ ته شاوخوا $1.5 هم ورکوي. یعنې افغانستان کرکټ بورډ هم یو مالی عاید ترلاسه کوي له دغو سیالیو څخه یا له IPL څخه. د دې ترڅنګ د نور احمد لکنوال لپاره زه ځکه خوشحال یم، شاید ډېر نور مینوال هم خوشحال وي چې دی ډېر ځوان دی، تر خپل عمر په کرکټ کې ډېر پوخ دی. وار د مخه یې د بګ بش لیګ کې هم لوبه کړې ده، دا اوس د پاکستان په سوپر لیګ کې لوبیږي، په اماراتو کې په لیګونو کې لوبېدلی دی، د ویسټ انډیز لیګ ته اخیستل شوی و. مطلب دی ډېر غټ کیریر لري، غټ ښه آینده لري په مخ کې. په IPL کې د نړۍ د قوي روزونکو سره چې دی لوبیږي، لوبغاړو سره لوبیږي، دی به ډېر سیقل شي، ډېر به هغه کمې تخنیکي ستونزې چې شته اوس په هغه تخنیکي ستونزې به هم ختمې شي. د باندې یو انتقاد دا و په دغه نړیوال جام کې چې دی ډېر وایډ بالونه کوي، یا د کرکټ په اصطلاح هغه خپل لاین او لین ترې خرابیږي. زه مطمئن یم چې دا او نورې تخنیکي ستونزې به په IPL کې ختمیږي، او بیا چې د IPL نه راوځي یو متفاوت نور احمد لکنوال به وي. دا خو په دې هیله په دې برخه کې نبی او مجیب چې څو کاله مسلسل د سنرایزر حیدرآباد لپاره ولوبېدل، او مجیب خو د پنجاب ټیم لپاره ولوبېده، هغوی نومونه هم وړاندې شول خو چا وانه خیستو. په دې معنا چې دوی په اوله ورځ چا وانه خیستو، نو د دوی چانس ختم شوی نه دی. دوی یو بل چانس لري چې په دویمه ورځ چې سبا یکشنبه د هند په وخت شاوخوا 11 بجې سهار دغه بولي بیا پیلېږي، او آخري ورځ به وي، د دوی نومونه به بیا وړاندې کېږي په دې هیله چې د دوی بخت بیدار شي. البته د افغانستان شاوخوا 19 نور لوبغاړي هم د هند IPL دغه اکشن ته د هغوی نومونه استول شوي دي، نو په دې موږ هیله مند یو چې ځینې نور لوبغاړي هم واخیستل شي. دا خبره دلته هم کومه چې د نبی او مجیب ترڅنګ د نړۍ او د هند ځینې نور مشهور لوبغاړي هم چا وانه خیستل، نو دوی ټول دا یو بل چانس لري چې دوی په سبا ورځ یا د بولي اکشن په دویمه ورځ باندې واخیستل شي. په هر حال د هند د کرکټ لیګ کې چې کوم افغان لوبغاړي لوبیږي، د هغوی څو ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دوی تجربې زیاتیږي، مالی ګټه یې خو ما وویل، په خپله لوبغاړو ته هم مالي ګټه لري، د افغانستان کرکټ بورډ ته هم مالي ګټه لري. د کرکټ په لحاظ باندې چې دوی هلته لوبیږي، بیرته چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د لوبغاړو سره د ځوانانو سره چې خپلې تجربې شریکوي، نو دا په خپله د په تخنیکي لحاظ یوه بله ګټه ده. او په نور په رسمي او معنوي لحاظ باندې دوی چې په IPL کې لوبیږي، د افغانستان نوم ورسره یادیږي، د افغانستان نوم ښه ورسره یادیږي. دوی چې څومره ځلیږي، د افغانستان یو تصویر نور هم مثبت تصویر نړۍ ته ښودل کېږي، او د افغانستان نوم ښه ښودل کېږي، او د افغانستان نوم وار وار یادیږي هلته په وار وار، یعنې د دې ګټې زیاتې دي. نو په دې هیله چې ځینې نور لوبغاړي هم واخیستل شي، او زه هیله من یم چې ځینې ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شي په IPL کې. IPL ډېر غټ لیګ دی، د
د دنیا د کرکټ په لیګونو کې تر آی پی ایل غټ لیګ نشته چې د دنیا مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي، د هند مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي او د دنیا مشهور شرکتونه، تجارتي شرکتونه په دغه لیګ کې پانګونه کوي او سرمایه گذاري کوي. البته نبی او مجیب تیر کال د سنرایزر حیدرآباد ټیم سره وو، نو په دې هیله چې سږ کال هم دوی کوم ټیم سره ولوبېږي. مجیب تیر کال کې په عمومي اکشن کې اول راوند کې وانه خسل شو، په دویم راوند کې واخیستل شو. په هر حال د آی پی ایل لیګ کې لوبېدل د کرکټ معیار نه دی، البته یو افتخار دی د لوبغاړو لپاره، مالي امتیازات او په دې مسایلو باندې خو موږ وغږېدو، مګر د لوبغاړو د استعداد معیار ځکه ورته نشو ویل کېدی چې دا یو تجارت دی او په تجارت کې تجار کوشش کوي چې ډیره ګټه وکړي. په هر څه کې چې د هغوی ګټه وي هغه وي، نو که یو لوبغاړی نه اخیستل کېږي دا په دې معنا نه چې هغوی استعداد نه لري، بلکې دا په دې معنا چې هغه تجار فکر کوي، پانګوال فکر کوي چې په دې کې ګټه ډیره نه ده. په هر حال د آی پی ایل لیګ لوبې به د افغانانو لپاره ځکه په زړه پورې وي چې افغان لوبغاړي پکې لوبېږي او دوی به د افغانانو لپاره هغه لیګ تعقیبوي او دغه لیګ